السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لوګو څنګه جوړیږي؟ تقریبا دغه دریم درس دی چې موږ د لوګو په اړه درکوو. د لوګو د زده کړې لپاره لکه خپل ځان لپاره چې لوګو جوړوئ، د هغې د زده کړې لپاره تاسې باید موږ تکرارا تعقیب کړئ، ځکه چې موږ هر ویډیو د بل ویډیو سره د هر ویډیو توپیر لري. مختلف سامان پکې زده کېږي، مختلف سامان پکې موږ ښایو. نن د لیکلو په بڼه لوګو جوړو، لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې وینئ. بالخصوص د خپل نوم لوګو مې څنګه جوړه کړې وه، د الحسیني دغه لوګو باندې کار کوم چې ما څنګه جوړه کړې وه. مخکې له دې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ، او زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. ما خپله د الحسیني لوګو څنګه جوړه کړې وه. د الحسیني لوګو دغه ده، دغه لوګو ما څنګه جوړه کړې وه. راځو دې باندې خبرې کوو، انشاءالله تر بیا به درته ښایو. لاړ به شئ لومړی سر کې پکس لاب ته، پکس لاب که در سره وي ښه ده. لوګو دپاره چې دوه دغه اپلیکیشن په کار راځي، پکس لاب دی او بل پکسارټ دی. پکسارټ او پکس لاب دغه دواړه ځان سره ډاونلوډ کړئ، که در سره نه وي. که در سره وي ښه ده. پکس لاب ته داخل شئ، تاسو ته به دغه شکل راشي چې دا راغلو. لومړي سر کې به داسې بیکګراونډ ورته بدل کړئ، چېرته بدلېږي دغه ځای به ووهئ او بیا به کلر ووهئ. کلر مې ووهلو، کلر کې مې سپین رنګ ورکړو. اوس راځم بیرته لیکلو ته. څه به کوم، دغه ای به ووهم، ای مې ووهله، راغلم لیکلو ته رنګ ورکوم زیړ. دغه د زیړ رنګ مې لیکلو ته ورکړو، کلر مې ووهلو، بیا مې زیړ رنګ ورکړو. اوس دلته لومړي سر کې زه لیکمه الف، بلکې څه تشه فاصله ورکوم، بیا الف لیکم، بیا یو څه تشه فاصله ورکوم. څه موږ سره دې طرف ته او دې طرف ته ځای راسره یې، موږ بیا په الف کې تعدیلات ښه کولی شو. را به شم اوس به فونټونو ته. فونټ دغه دی ما سره، فونټ مې ووهلو. دغه درې فونټونه دي، یو دا فونټ، یو دا، یو دا. دا درې فونټونه موږ ته په کار راځي. دغه درې فونټونه موږ ته په کار راځي، او دغه درې فونټونه تاسو چېرته پیدا کولی شئ؟ زموږ د ټیلیګرام ګروپ نه یې اخیستی شئ. موږ د خپل ټیلیګرام ګروپ لینک لاندې په ډسکرپشن کې ورکړی دی، وبخئ، تاسو یې له هغه ځایه اخیستی شئ انشاءالله. دغه دروړه فونټونه به انشاءالله موږ د ټیلیګرام ګروپ ته در ولېږو، تاسو بیا له هغه ځایه په اسانه یې سره اخیستی شئ. لومړي سر کې مې دغه انتخاب کړو، چې انتخاب مې کړو اوکې، اوکې مې ووهلو. الف دی عمره دلته وي، دې کې زموږ فعلا دومره کار نشته. دا به موږ کاپي کو، کاپي مې کړو او دغه الف ته به تله واچوو. الف مې انتخاب کړو، صبر. الف مې چې داسې انتخاب کړو، دغه ځای به ووهم او بیا به الف ته تله واچوم. دغه الف ته مې دغه تله واچوله، وشو. بیرته راځم دغه ځای ته. دلته اوس موږ لیکو لام ح سین یا نون یا لام ح سین. فعلا دا ګورو چې څنګه ښکاري، لږ تعدیلات غواړي. سین یا اوس څنګه ښکاري، ښه دی. لږ هغې نه هم ورته نقل کوو زموږ له دغې ډیزاین. اوس دې ته لږ فونټ بدلول پکار دی، ګورو. تر هغې به دې کې لږ تعدیلات کوو، څو دغه دی اوس دغسې ښکاري. تعدیلات به پکې کوو څو زموږ د خوښې وړ به ګرځي. دغسې څنګه دی، بلکل بلکل صحیح دی. اوس به زه څه وکړم، دغه به غټ کړم. غټ مې کړو، دلته مې داسې ولګولو. اوس زه به څه کوم، دغه الف ته اوس اړتیا فعلا نشته. زه به څه وکړم، الف به عمره ړنګ کړم. الف مې ړنګ کړو، الف ډیلیټ شو، او دغه ځای مې دغسې لږ غټ کړو او دلته مې پرېښو. اوس به زه څه کوم، اوس به د دې بیکګراوند ختم کړم. بیکګراوند چېرته ختمېږي، بیرته د بیکګراوند ځای ته راغلم او دغه ځای مې انتخاب کړو، بیکګراوند یې ختم شو. اوس به زه دغه انځور حفظ کړم. انځور مې حفظ کړو، ومولیدو. اوس بیرته راځم بیکګراوند ورته اچوم. څه به کوم، دغه ځای وهم باره سر کې تاسو وګورئ، بیکګراوند ورته بیرته واپس راغلو او دغه لیکل چې دي دې کې تعدیلات کوم. دوه کرته مې زر زر ووهلو، دغه ټول مې ړنګ کړل، صرف یا مې ولیکله، یا مې ولیکله ځکه چې موږ ته فقط یا پاتې وه او دغه یا موږ سره په دې ډول شوه. بیرته راځم بیکګراوند ختموم، بیکګراوند مې ختم کړو او موږ سره یا باقي پاتې شوه. بیا به څه کوو، دا به هم حفظ کوو په دې بره سر کې، دا چې ووهئ او سیو اس ایمیج حفظ شو. دغه لاړ به شو اوس موږ پکسارټ ته. پکسارټ ته چې راشئ، دغه ځای به ووهئ، دغه ځای لاندې تاسې وینئ، دغه ځای مې چې ووهلو، بیرته اخري ځای ته به راشئ، بیخي لاندې لاندې دغه ځای به انتخاب کړئ. چې دغه ځای مو انتخاب کړو، تاسو ته په دې ډول راشي، دلته به داسې ایډ فوټو دغه به تاسې ووهئ، انځور به ور اضافه کوئ. یو به دا انځور ور اضافه کوئ، بل به دا انځور ور اضافه کوئ. دواړه مې چې ور اضافه کړل، دلته به راشئ. عمره د دې کار نشته، دا څنګ ته کېږدئ
راشئ لومړي سر کې دی ته چې دی ته راغلی دا غټ کړئ چې را غټ وکړو مابین کې مو ولګول. اوس دې نه مونږ یو څه ړنګوو دغه نون ترې ړنګوو دغه ځای کې مونږ یا اچوو څه وکړو نون به مونږ ړنګ کړو دغه ځای کې ربړ دی مونږ سره په دې پر سر کې دا مې ووهلو نون رنږدې مې کړو دغه مو په دې ډول داسې ړنګ کړو. تاسې وینئ نون مو ړنګ کړو. ټکي داسې په ډیزایني ډول ړنګوو څو ښه راشي او دغې ټکي چې دي ټکي مو هم بالکل ورته ختم کړل ټکي سره به بیا مونږ وروسته ګورو. دا خو وشو څه به کوو ټیک نشان مو ووهلو. اوس راځو یا راخلو یا مو راواخیسته او دلته مو په دې ډول داسې ولګوله. لږ کوږول غواړي داسې مو ولګوله بلکې دغه انځور لږ نری کول غواړي نری مو کړو. اوس ورته یا راخلو داسې ورسره اچوو ومولید دا خو یو طرف وشو. اوس به څه کوو د یا ټکي به هم ختم کوو. اوس مونږ یا انتخاب کړې ده ربړ مو ورپسې راواخیستو یا ته مو هم ټکي ختم کړل. اوس به څه کوو ټیک نشان بیا ووهو چې ټیک نشان مو ووهلو مونږ به دغه ځای بیا ووهو سیو دا مونږ سره په انځورونو کې حفظ شي. انځورونو کې دا مونږ سره حفظ شو بیرته به راشو پکسلاب ته راغلو. اوس دغه یا به مونږ څه وکړو ړنګه به یې کړو یا مو ړنګه کړه بیرته راځو بیکګراونډ ورته راخلو سپین او راځو انځور ورته راخلو. اوس هغه مونږ سره په انځورونو کې دي هغه کم څه چې راسره ول انځورونو کې راسره دي دغه ځای مو ووهلو او مونږ کوم یو جوړ کړی دغه دی دا دی لږ به یې وړوکی کړو څه مونږ ته هلته بیا مشکل جوړ نه کړي. وشو او ټیک دغه ځای خو وشو ښه دا خو وشو. اوس څه پاتې شول الف پاتې شو او ټکي پاتې شول لږ څه نور پکې ډیزاین کول پاتې شول چې هغه اوس درته ښایو. دغه ځای هم تاسې وینئ ټکي مونږ یو دلته اچولی دی دوه مو ورته لاندې اچولی او الف مو هم ورسره اچولی. بل چې پاتې شول A 313 پاتې شول دغه مو ورته راواخیستو په کوم ډول هغه درته وښیو صبر نوی ټکسټ مو ورته راواخیستو دغه A مو ووهله بیا دغه وینئ دغه ځای به ووهئ پلس صبر پلس مو چې ووهلو دلته تاسو سره لیکل اضافه شي دغه دوه کرته زر زر ووهئ دلته ورسره ولیکئ درې یو دغه د مثال 314 سره راغلل دا مې دلته راوستل چې را مې وستل دې ته زه فونټ بدلوم هر فونټ چې ورته ستاسو خوښ وي هغه ورته اچوی شئ دغه درې ټکي او دا هر فونټ چې ستاسو ورته خوښ وي دغه نه تاسو بیا ورته راخیستی شئ. فرض که مونږ فعلا یو ورته راخلو چې هر یو وي خیر اوس به صرف راواخلو دغه مو ورته راواخیستو لږ مو وړوکی کړو دلته مو داسې ولګولو وخت به مو نه اخلو ځکه چې ویډیو غوړ وړه وکړو. فونټ مې دلته داسې ولګولو دې ته اوس رنګ ورکوم رنګ به هم هماغه رنګ ورکوم رنګ مې دغه دی ورکړو د کومه ځای د کلر مې ووهلو هلته مې رنګ ورته انتخاب کړو. دا لږ پورته کول غواړي په لاس باندې سم نه کېږي راځم دغه ځای ته دغه ځای نه په سم ځای کې اقدام وشو ټیک نشان مې ووهلو دغه هم وشو. د دواړو اوس مونږ تاله کوو څه مونږ نه په دې کې نور ایډیټ رانه ونه شي تاله مو دې ته هم ورواچوله دې ته مو هم ورواچوله اوس په دې کې نور مونږ څه نه شو کولی. راځو نوی دغه راخلو ټیکسټ نوی لیکل مې راواخیستل اوس دلته مونږ بلکې یا لیکو هغه یا مونږ بیرته راخلو کومه یا چې مونږ حفظ کړې وه په انځورونو کې مونږ سره ده هغه یا بیرته راخلو دغه ده روا مو خیسته وړوکی مو کړو انځور د یا ټکي مو صرف راواخیستل د یا ټکي مو راواخیستل په دې ډول. اوس څه به وکړو یو ځای ټکي مو دلته ولګول دا مو په دویم ځل کپي کړل بل ځای ټکي مو دلته ولګول بیا مو کپي کړل بل ټکي مو دلته ولګولو وینئ. اوس څه پاتې شول صرف الف پاتې شو څه به کوو الف لپاره به مونږ یو ځل بیا A به ووهو او دغه ځای به ووهو تاسو لاندې وینئ چې مو ووهلو دلته مونږ سره دغه ځای راشي دوه کرته به زر زر ووهو
فاصله به ورکو څه موږ سره ځای وي الف به ولیکو بیا به نوره فاصله هم لږه ورکو څو ځای موږ سره اضافه وي او دغې ټکو ته هم کلف ور واچوئ دغه ځای به ووهئ دا ټول مو تاله کړل الف مو په ځای پرېښو الف به موږ لیکلی دی اوس به دې الف ته موږ فونټ بدل کړو فونټ ورته چېرته بدلېږي دغه ځای کې او الحمدلله فونټ مو دغه انتخاب کړو یا دا ګورو دغه فونټ مو انتخاب کړو اوکې غټ مو کړو دغه اوس څه غواړي رنګ غواړي رنګ به دا زیړ رنګ ورکړو زیړ رنګ مو ورکړو غټول غواړي نور هم غټول غواړي نور هم غټول غواړي صحیح شو اوس دا لږ کږول غواړي اوس موږ په لاس نه شو کږولی راځو دغه ځای ته دغه ځای کږوو دغه ځای به ووهو ومو لیدو کوږ شو د په دې ډول داسې وشو دا خو لوګو ساده جوړه شوه اوس دې سره که تاسې نور څه ایډیټ کول غواړئ نور څه ورسره اچول غواړئ څه به کوئ دا به حفظ کوئ یو ځل په دې ډول حفظ مو کړه یا به د دې بیکګراوند ختم کوئ بیکګراوند مې ختم کړو او حفظ به یې کوئ په دې ډول دا حفظ شو بغیر بیکګراوند د بغیر بیکګراوند چې حفظ شو دا اوس موږ ته ډېر ضروري دی اوس به څه کوو را به شو دغه ځای ته که هسې نور ډیزاین ورسره کول غواړئ فرضاً یعنې دې سره تاسې نور څه ښایسته کوئ یې هغه نه وخوځېدو یعنې دغه غواړئ تاسې نور یې هم ښایسته کوئ لږ څه ایډیټ پکې نور هم وکړئ منځ کې ګلونه ور واچوئ دغه ځای کې هغه دغه چې وي چې کوم د دغه خط دی عربي چې کوم خط لیکلی وي هغې ته چې کوم ګلونه ور اچوي هغه پیشونه ور واچوي زبر زیر ور واچوي هغه چېرته ور اچول کېږي هغې دپاره بل ځای شته چې نه غواړم ویډیو ډېره اوږده کړم همدغه د لوګو د جوړولو طریقه شوه وینئ زما لوګو څه شوه جوړه شوه انځورونو کې هم راسره ده تاسې اوس دلته وینئ دا مې بغیر بیکګراوند لوګو ده او دا مې د بیکګراوند سره لوګو ده دا زما د الحسیني لوګو شوه په دغه ډول تاسې د هر چا لوګو جوړولی شئ د احمد محمد د حامد محمود د هر چا لوګو تاسې په دې ډول جوړولی شئ څه به درنه غواړي پکسارټ او پکسلاب وینئ د زما د الحسیني لوګو ډېره په اسانۍ سره جوړه شوه اما داسې که بیا نور دغه ور اچوئ زبرزیر پیش څه او څه هغې دپاره تاسو ته پکار ده چې المصمم العربي دغه اپ باید تاسو ډاونلوډ کړئ چې دا مو ډاونلوډ کړو چې ور داخل شوئ دغه نشان مې درته راشي عمل جدید دا به ووهئ یا به دغه صمم على الصوره دغه ځای به ووهئ او سټوډیو به ووهئ چې کوم انځور چې تاسو راخیستی دی دغه دی دا بغیر بیکګراوند دی دا به راواخلو بغیر بیکګراوند انځور مو راواخیستو ټیک نشان مې یو ځل ووهلو په دویم ځل مې بیا ووهلو دغه موږ ته په دې ډول راغلو اوس اضافات به ووهئ تاسو به څه کوئ تشکیل دغه تشکیل به ووهئ دغسې به رابره کوئ چې رابره مو کړو لومړي سر کې موږ ته څه پکار دي مثلا موږ ورته دا راخلو وړوکی کوو یې رنګ ورکوو رنګ عین همدغه رنګ ورکوو کوم رنګ چې هغې سره دی څه به کوو لون الشکل دغه چې تاسې ووهئ یا به دغه قلم نشان ووهئ او دغه کټسر به په زیړ رنګ باندې کېږدئ تاسو سره به د دې رنګ هم زیړ شي رنګ چې زیړ شو اوس دغه تاسو په مناسب ځای کې ولګوئ مونږ دلته ولګولو لږ وړوکی کول غواړي داسې بل راخلی بل عیناً په هغې ډول راواخلئ دغه اضافات به ووهئ او تشکیل بل رنګ ته سره راخلی فرض که مونږ بل څه به ښه وي دغه ګل راخلو او چېرته یې ولګوو دغه ځای ورته ښه نه دی لږ کوږول غواړي دلته مو ولګولو دې ته هم لنګ ورکوو لون الشکل دغه ځای به ووهئ لون الشکل یو دغه قلم ووهئ کرسر به په زیړ رنګ باندې کېږدئ رنګ به زیړ شي بل ورته راخلی اضافات دغه ځای ووهئ تشکیل دغه ځای ووهئ او تاسې به اوس سره واخلو فرض که موږ راواخیستو انسان پکې خوښېږي نه دغه مو راواخیستو وړوکی مو کړو دلته مو ولګولو اوس رنګ غواړي لون الشکل قلم راواخلئ په زیړ رنګ باندې کېږدئ
دغه وشو. نور که نور څه پې اچوئ هغه هم اچولی شئ. ټیک نشان به ووهئ. حفظ الصوره موږ سره انځور حفظ شو. دغه دی راغلو. چې راغلو اوس دې ته تاسو غواړئ بیکګراونډ ورکئ، بېرته پکسل لاب ته لاړ شئ او له دغه ځای نه بیخي وځئ، له سره بیا ور داخل شئ. انځور لکه بیکګراونډ ځای دغه دی، دغه ووهئ او کلر ووهئ، سپین رنګ ورکئ او لیکل چې دي ختم کئ. لیکل ځای ته راشئ، ډیلیټ لیکل ډیلیټ کئ. انځور ځای ته راشئ، انځور نوی انځور راواخلئ، همغه چې تاسو کوم انځور دغه کړی دی هغه راواخلئ په دې ډول. دغه دی اوس یې بیکګراونډ سره حفظ کئ. دا دی اوس دا د بیکګراونډ سره حفظ شو، د بغیر بیکګراونډ. دغه زما د الحسین لوګو چې جوړه شوه ډېره اسانه ده. او اوس درته دا وایو چې د دغه شان لوګو جوړولو زده کړې لپاره مونږ تکرارا تعقیب کوئ چې اوس تاسې پکې سترګې خلاصې شي چې څنګه لوګو جوړیږي. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مونږ ته په 4 میاشتو کې 1000 فالوور ټارګټ راکړی دی چې ډېره سخته ده چې پوره یې که پوره نه شي شاید مونږ خپل یوټیوب چینل ختم کړو. او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ، هلته مونږ د ګرافیک ډیزاینینګ نشروو او زموږ د ټویټر د ګروپ لینک په ډسکرپشن کې پروت دی، هغه هم در سره جوین کړئ. مونږ د دې لوګوګانو دپاره چې کوم فونټونه په کار راځي هغه به هلته در ولېږو انشاءالله. او پرته له دې دا درته وایو چې له دغې نه فسق او فجور ته ګټه مه کوئ، له دغې نه دیني مبین اسلام ته ګټه پورته کوئ او هېواد ته ترې خدمت وکئ. که مو فسق او فجور ته ترې خدمت وکړو مونږ د قیمت پر ورځ له تاسې بري او بېزاره یو. باقي مبارک خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله.